أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. دویمه مسله نزاعی چې نن زیر بحث ګرځو مسله د علم الغیب دا الى غیر الله تعالی اثبات څنګه دی. دا مسله یوه سخته او پیچیده مسله ده او متضاد نصوص پکې ښکاریږي. کم خلق چې مطلقاً نافیین دي د علم غیب د مخلوق نه، هغوی هم استدلالات د قرآن عظیم شان د نص نه او د چند صحیح حدیثونه کوي، او کم خلق چې مثبتین دي عبادو ته د علم غیب د څه برخې، هغوی هم د قرآن عظیم شان نصوص پیش کوي او د صحیح حدیثونه اخذ کوي. خو مخکې د دې نه چې موږ خپل موضوع ته راځو، نو دا خبره مسلمه ده بیننا و بین الخصم چې کوډګرو ته، کاهنانو ته او پیریانو ته د غیب و علم نشته. دا مسلمه خبره ده. مونږ چې کم اثبات جزئی کو د څه علم عباد خواصو لره، نو د هغې به دا معنی نه چې کاهن ته ثابتو یا پیری ته ثابتو. پیریانو ته، کاهنانو ته په اتفاق بیننا و بین الخصم علم غیب نشته. او څومره ځایونو کې چې رد په علم غیب راځي، اکثرا دا رد په کهانت باندې وي او رد د کلی علم غیب د نفی وي، تفصیلی کلی، او رد د علم غیب ذاتی وي. نو زه اولا هغه نصوص چې کم خلق د مطلق علم غیب انکار کوي او وایي که چا مخلوق ته د غیب و صبر خم ثابت کړه د علم کافر دی، مشرک دی، د هغوی استدلالات د قرآن عظیم شان د نصوصونه چې هغوی پیش کوي، تاسو په خپله ورقه کې ښکته لاړ شئ. خپل 11 آیتونه استدلال کې مونږ پیش کړي، د هغې نه ښکته ما عنوان ذکر کړی په نوم د الایرادات، اعتراضونه. قرآن عظیم شان متعدد نصوص کې د غیب د علم د مخلوق نه نفی شوی، خو په کوم الفاظو کې چې نفی شوی ده د غیب معرف با الف لام، غیب معرف با الف لام، غیب منکر چرتم قرآن عظیم شان او نصوصو کې د مخلوق نه نفی نه ثابته، غیب معرف با الف لام سره نفی دی. عبارت ته متوجه شي. سورة انعام 50 نمبر آیت: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، محبوب خلقو تداسی وای نویم تاسو تا خزانه زما سره دي، ولا اعلم الغیب، او نویم تاسو تا چې زه په غیبو پوهیږم، زه په غیبو نه پوهیږم. ولا اقول لكم انی ملک، نویم تاسو تا چې زه فرشته یم. ان اتبع اتباعنکم، مگر دا هغه یوحى الی. قل هل یستوی الاعمی والبصیر فلا تتفکرون. دارنگ سورة اعراف 188 نمبر ایتا: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير. قرآن عظیم شان کی سا 15 ځایه د لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا مطلق راغلی بدون د استثناء نه. زن لره د نفع او د ضرر مالک تام نیم، دلته استثناء راځي الا ماشاء الله. نو چې کوم ځای مطلق دی هغه په دې مقید شي، هر ځای کې به دا قید لګي
که د خدای تعالی اراده او مشیت وی بیا د نفع او د ضرر ملکیت را تشته او که مشیت د الہ نه بیا نشته. دا خو مسلمه خبره ده که څوک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته داسې ملکیت او اختیار ثابتوي چې په مقابل د مشیت الله تعالی کې دا مقدم ګڼي نو دا خو سره د مسلمان عقیده نه ده. بعض خلک داسې نظر لري که خالق یو کار یو شان خوښوي او نبی علیہ السلام داغي خلاف غواړي نو د په منل کېږي او هغه به خپله خوښه ورته ماتوي. نو دغه غلطه خبر ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده او اختیارات د خالق په اختیار مقدم ګڼل دا د مسلمان عقیده نه ده. جدا خبر ده چې د خدای تعالی په دربار کې یو محبوبیت لري څه دعوات خو قبلی چې څه وغواړي هغه منو، لیکن دین اختیار تام کلی ثابتول چې ګینه د مختار کل دی او چې د څه وغواړي هغه به کېږي ولو که هغه د الٰه اراده نه وي. نو دغه غلطه عقیده ده. نو دیزی کی بیان نفی راضی ولو کنت عالم الغیب کوي چې په غیب پوی دی لستکثرت من الخير طلب د کثرت د خیر با ما کړیو. حدارنګ سورۃ یونس شلم نمبر آیت ويقولون لولا انزل علی آیه من ربی فقل انما الغیب لله غیب او داغي علم الہ سره دی. دارنگی صورت یهود یو دیر شم نمبر آیت ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ز په غیبو نه پوهیږم. دارنگی صورت نمل 55 نمبر آیت قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب هو خلق تا علم نلري من في السماوات او من في الارض څومره مخلوق چه دی دا ټول علم نلري الغیب په غیب باندې الا الله غیر د الہنا وما يشعرون ایان یبعثون دوی علم نلري چې کله به دی پورته کیږي یعنی بعث بعد الموت د قیامت علم خاصه د باری تعالی. دا نصوص چې دي ادله قویه د نافیین او د علم دی د مخلوقنا. اوس دلته کتا سو ګورئ په دې څلور پنځو آیتونو کې چې نفی راغلی ده د الغیب راغلی ده. د الغیب لو كنت اعلم الغیب ولا اعلم الغیب لا يعلم من في السماوات والارض الغیب. ګوره ټول معرف په الف لام نفی کیږي. دغه ځکه مفسرین کرام راجح تاویل دار اخلي چې مراد د الف لام نه الف لام استغراقی دی. الف لام استغراقی دی. لا يعلم علم نلري من في السماوات ومن في الارض الغیب په هر فرد د افراد د غیب علم باندې هر فرد د افراد د غیب باندې. نو چې هر کله دلته نفی دا کلی استغراقی وشوه نفی دا کلی استغراقی وشوه په بعضی مغیبات چې من عند الله چاته علم ثابتیږي دا غي صحیح تضاد نه لري. کل غیب تفصیلی جزئی چاته نشته دی. دویم داران څومره چې نفی راځي په هغه نفی کې نفی ذاتی دا. علم غیب دو قسمه ذاتی عطائی. یو هغه دی چې عطا من الله د الہ چاته ورکی نو معنا دا چې ذاتن څوک د علم نه لري. ځکه اصلا غیب چې دلته موږ زیر بحث ګرځولې دي نه دلته غیب په هغه سیز باندې دی چې هغه درک حواس خمسه ظاهره نشي کول. درک خواص خمسه ظاهره نشي کول او دا هغه په حصول باندې اسباب ظاهری عادي مستعمل نوي. ولهذا په دغه تعریف باندې بیا تینا دا موسمیات والا چې څه اخبارات ورکي هغه د غیب نه وتل او پاغي دغه علم اطلاق نه کیږي ځکه هغه ظاهری اسباب لري. دا هغه اسباب نه دوی ته سناسه پته لګي. ما ویل دو جواب. یو چې دلته کم منفی شوی دی هغه غیب استغراقی تفصیلی کلی منافات نه لري د اثبات جزئی سره. او دویم دا چې نفی د ذاتی راغلی ده. نفی د ذاتی راغلی.
تفسیر ابن جریر طبری دی کریمه باندې چې ولا علم الغیب ذکر کئی ولا ادعی علم الغیب زد علم غیب دعوه نه لرم فإني لا علم الا ما علمني الله ز علم نه لرم مگر هغه چې ماته زما رب علم را کړي نه چھوڑ د دې څه چې نفع د ذاتی د ځان نه کړي نه د عطای نفع د ذاتی علم کړي دا چې ز خپل نه لرم کم څه چې لرم نو علمني الله ماته الہ را کړي دی چې څه ثابت دی عطا دا چې کم نفع دی ذات دی دا یو جواب ته اشاره ده چې دلته د لا يعلمو هغه کس ته نسبت کیږي هغه مدعی لره چې څوک دعوه کوي چې دوی نه لري ذاتن علم. روح المعانی شپږم جلد 242 صفحه ولا اعلم الغیب الا باعلامه سبحانه ز په غیب علم نه لرم مگر د خدای تعالی په اعلام کاغه علم را کی بیاشتا د عبارت نه چوړم دا چې ذاتی نفع ده ز مدعی د خپل ځان نه د غیب او د علم نه يم سچ دینو ما ترا کړی شوی دی. دا غاول جواب ته ما دا دو حواله پیش کړی چې دلته نفع د غیب ذاتی راغلی ده رد نه ده په عطابان. دویم جواب چلتا الف لام استغراقی دی. روح المعانی لسم جلد 222 صفحه دا دی کریمه باندې چې لو كنت عالم الغیب سورۃ اعراف آیت نمبر 133 یا بیروت چاپ دارالفکر کې شپږم جلد 190 صفحه دا 193 او بعضی چاپونه هغه دي چې تاسو سره ما ورقاتو کې راخستي لسم جلد 222 صفحه ده خو آیت دغه آیت دی چې لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير حدیث باندې دا یو خپل تفصیل کوي واستشکلت هذه الايه مع ما صح انه صلی الله علیه وسلم اخبر بالمغیبات الجمه یو غټ اشکال واقع دی کریمه د هغه روایتو سره چې پاغي کې نبی علیہ السلام د جمع غفیر یعنی د ډیرو مغیبات خبر ورکړی دی او دا نفی کوي او هغه علماء محدثین من اعظم معجزات النبي صلی الله علیه وسلم ګرځولي دي. واختلف فی الجواب علماء اختلاف لري د تطبیق جواب نه دی د آیت نه بسوک جوابو کی یعنی د آیتونه او هغه روایات چې نبی علیہ السلام د غیب خبرونه ورکړي دي تطبیق څه دی. فقیل چا دا جواب کړي المفهوم من الآیه نفع علم علیہ الصلوۃ والسلام ذاک بالغیب المفید لجلب المنافع ودفع المضار. کم ذکی چې نفع راغلی دا هغه علم دی چې هغه جلب د منافع او دفع د مضرات ده دې ته اشاره ده. وما يعلمه صلی الله علیه وسلم من الغیوب ليس من ذلك النوع او نبی علیہ السلام چې کم غیوب علم لري هغه د دې نوع نه دی ای کې دفع د مضرات او جلب د منافع نه ده نو نفی دی ذکر راغلی دا یو جواب قیل چاویلی المراد نفی استمرار علمی علیہ السلام الغیب نفی استمراری راغلی دا لو کنت علمو ومجیئو کان للاستمرار شایع کان دا استمرار دا پارا شایع کثیر لو کنت علمو کذب دائمی استمراری طریقہ میں علم لرلے لستکثرت من الخیر دا بل اشارہ شوا. دریم جواب کوي قیل المراد بالغیب وقت قیام الساعه مراد دلته د غیب نه فقط د قیامت د ورځې علم هغه چاته نه دی ورکړی شوی حتی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تم نه
سلورم جواب کوي الف الغیب للاستغراق دې تما اشاره ل تاسو ته کړی دا چون کې ډیر مفسرین دا جواب راخلی نو ما دې ته اشاره الف لام په الغیب کې استغراقی دي نو هو صلی الله علیه وسلم لم يعلم كل غیبنا نبی علیہ السلام په هر غیب نه پويږي په هر غیب نفي د کلی تفصیلی دا فإن من الغیب ما تفرد الله به چې خدای تعالی په کې متفرد دی کمعرفت کنه ذاته تبارک وتعالى چې چاته دا علم نشته وکمعرفت وقت قیام الساعه پنځم تعویل کوي لباب التاویل للخازن اغرا خسته وی ممکنه دا چې شری دا قول منه علی السلام علی سبیل التواضع والادب ودا د نبی اسلام عاجزی وی معنا دا لا عالم الغیب الا ایطلعنی الله تعالی علیه هذا علم غیب نلرم مگر که خدای اطلاع را کینو بیاشتا تاسو تما اغه لګه ټوکړه تیر اخسته ده چې وقت ربان الاستغراق لا يعلم من في السماوات والارض كل غيب الا الله فانه سبحانه يعلم كل غيب لانه لو فق بالمقام دا پاغه زبانه چې کل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله پاغه زیدغه تفصیل کړي ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير هغه عبارات چې مخکې ما ذکر وجوز بعض من يكون منهم من يعلم بعض الغيوب بعض علماء جواز ورکي چې انبیاءو کې څوک دې په بعضو غیب پوه شي بیا لیکي چې علامه ابن حجر پرې باندې رد کړي پاغه چا من اکفر من قیل تعلم الغیب فقال نعم ته په غیب پوهیږي هغه نعم بعض علماء وی دا کافر شو نو ابن حجر سے پرد کړي چې دې ته کفر موایا به بعضی مغیبات یادای لأن فيما قالوا تكذيب النص وهو قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب ولا يعلمها إلا هو وقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول استثناء وشوا نو دغه استثناء کې رسول تصور کول کیږي کنه نو فالخواص يجوز أن يعلم الغيب في قضية أو قضايا خواص رسول و انبیاء دي اولیاء دي جائز ده چې غیب باندې د علم ولري په یو قضیه یا ډیرو قضایاو کې کما وقع لكثير منهم واشتهر والذي اختص به تعالى انما هو علم الجميع وعلم مفاتيح الغيب المشار اليها بقول عنده مفاتيح الغيب دا مراد دا د دې د استدلالاتونو د چند مفسرین او اقوال په جواب کې مونږه ذکر کړل چې مراد دغه مغیباتونه مغیبات ذاتی علم دعوه کول دي بدون د توسط د دین چې دا من عند الله وی او یا چې کم دینو استغراقی نفي شوی دي یا غیب استمراری دي د انبیاء علیهم السلام علم کلوي کله نوي گاهی با پای می اعلان شینم گاهی با پشت پای خود نبینم نو دغه تعبیر تی کول پکاروي کوم شعراو چې شعرونو کې د دینه مزید څه نسبتونه کړی دي هغه د محمول شي په حالت د سکر او د فنا فی الرسول دا غیبانی اقتدا دی ناجایز شي لکه بعض شاعران دا وی چې زری زری نه خبردار دی ولی نه ایمانی دا شعر زره زره علم نبی اسلام ته ثابتول د علم کلی تفصیلی دی دا د اسلاف رای نه دا نو مفسرین په دغه رای رد کوي بعضی مغیبات او علم دی د کل نه دی نو دا شعر غلط دی په قانون د شریعت کې اول به صاحب د دی عاشقو ک په فنا فی الرسول کې به اختیار د الفاظ ته نوتی وی تقلید ناروا دی بل څوک دی نه وی او دا شان دا من علومه علم اللوح والقلم نو داغی دا معنا کول چې نبی علیہ السلام علم په لوح قلم کې صحیح سرشتا خو صحیح دی او کدا سی وای چې نبی علیہ السلام علم ډیر زیات دی او دا لوح قلم دا غینه یو حصہ ده یعنی هغه خو دومره علم دی خدا ته یو حصہ ده نو دا غلط تعویل دی په دغه ځای باندې
یعنی نبی علیہ السلام په علومو کې د لوح او د قلم څخه علم هم شته، هغه تقدیر علم هم خدای تعالی بعض اوقاتو کې ورکړی دی. دا مسله اختلافي ده چې انبیاء ته تقدیر علم ورکولی شي کنه. بعض علما ردی، بعض ثابتی، لیکن مثبتینو لپاره قوي دلیل د سورۃ یوسف نه د حضرت یوسف علیہ السلام او قیدیانو چې کم خوبونه لیدلی او بیا د هغې تعبیرونه ورکړي وو، نو بیا د جواب ورکړه چې قضی الامر الذي فيه تستفتیان. قضیه فیصله کړی شوی دی هغه کار چې تاسو مان هغې کې استفتاء کړې ده، نو قضا یې شوې ده. نو که ده ته د قضا علم نه وی نو څنګه مخکې د وقوع د دې کار نه هغه مخکې نه اعلان کوي چې دا فیصله په قضا کې شوې ده؟ دا یې کې ده چون کې قضا یو تقدیري او پټ ځای دی، د صوفیه او د اهل کشف او اقوالو ته پکې ډېر اعتبار دی. قایسنا الله دا امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله هغه دا رایه ده چې عام متکلمین وی قضا دو دي، یو معلقه ده او بله مبرمه ده. په مبرمه کې د عبادو دخل د دعا نه وي، او مطلب دا دی چې هغې کې که څوک دعا وم کې مبرمه فیصله پې تغییر نه خوري، او هر چې معلقه ده نو لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا نشي ردولی مگر دعای ردی. روایت د ترمذی شریف دی. نو دا هغه قضا مبرمه نه ده، دا معلقه قضا ده، دا په دعاګانو بدلیږي. امام ربانی رحمت الله علیه وی چې عام متکلمین دو قضا ثابتوي، معلقه مبرمه، لیکن دی وی زوایم چې د معلق او د مبرمه په منځ کې یوه درېیمه قضا ده چې هغلته د خص الخواص دعا کار کوي او د هر چا دعا پکې کار نه کوي. بیا دې دپاره یو مثال ویلی دی، وی زمونږ په علاقه کې یو سړی ما ته راغی چې دعا راته وکړه چې زما زوی وشي. وی زه چې مراقبه کېناستم معلقه قضا کې د ده دپاره د زوی څه ذکر نه و، او هر چې مبرمه و هغې کې د چا دعا کار نه کوي. نو ما وی ستا زوی نه کېږي. وی ده ما ته وویل چې ته څنګه د خدای تعالی دوست چې ستا په خوله یو زوی ما ته نه راکوي. وی دا پیغور ډېر بد پیغور راکوي. ټیم په ټیم به د دې سائل دا پیغور ما ته رایادېده او په ما به ډېر زیات خفګان راته چې دا څه عجیبه خبره وه. یو کال تیر شو، یو کال بعد د یو ولی مزار یاد کړی دی، خوا کې تېرېدم ما ته القاو شو چې ورشه دغه صاحب ما ته وسیله که هغه ستا مشکل به پوره شي. وی لاړم چې هغه مې وسیله که ورته وی القا راته وشوه، سړي ته زیری ورکړه خدای تعالی به زوی ورکړي. وی لاړم هغه ته مې زیری ورکړه، هغه ته خدای تعالی زوی ورکړه. وی زه پوه شوم چې د معلق غلطه خو ما مراقبه کې وکتل ده دپاره څه نه و، مبرمه کې خو څه کار نه کوي، دعا کار نه کوي پکې. نو زه پوه شوم چې د معلق او د مبرمې منځ کې یوه درېیمه قضا مخفي ده چې د خاصو اولیاءو دعا پکې کار کوي او د هر چا نه کوي. دا چې قضاګانې د درې شي، نو دا څومره چې دنیا کې مونږ قضاګانې ګورو درې دي. د خالق قضا په مخلوق قیاس هم ښه نه وي، خو دې کې فواید به وینو. دا قانونونه معقلاو جوړ کړي دي. افغانستان کې ابتدائیه ده او بیا مرافعه ده، بیا تمیز دی. پاکستان کې شیشن دی او های کورټ دی او سپریم کورټ دی. نو قضاګانې دلته هم درې دي، هلته هم درې دي، هر ځای کې چې ګوري قضاګانې درې وي. نو بیا داسې وي چې دا نورې قضا څه دپاره یوه فیصله وکړه خلاصه شوه که نه، دې کې د سپارش کار وي. سپارش یو پکې تحقیق پوره وشي، بل سپارش چې کار وشي. نو دې دپاره دا بعضې اوس ګوره په افغانستان کې چې کله ابتدایه فیصلو کې مرافعي ته لاړ شي، مرافعه فیصلو کې تمیز ته لاړ شي، تمیز کې سپارش کار کوي که نه کوي؟ سپارش پیش کا ورته، دلته به مجرم ثابت کړي، پانسي فیصله به هلته به معاف شي. نو دا هغه په پانسیو په دې څیزونو دعاګانو باندې هغې کې فرق راشي، تغییر راشي. خو چې کله تمیز فیصله وکړه ګویا کې دا هغه مبرمه قضا شو، گویا کې مبرمه قضا شو، بیا پکې څه چلیږي؟ هېڅ نه چلیږي، هېڅ شی پکې بیا کار نه کوي. تمیز چې فیصله وکړه، البته باچای وقت لره څه اختیارات په هغې کې وي، نو خالق خو به مختار کل دی، کولی شي چې قضا مبرمه کې هغه څه تغییر راولي، را دي ولي، د هغه خپل اختیار دی. خو لکه عام اوقاتو کې پای کې تغییر نه راځي. دا هغه نصوصو چې دوی تینا استدلالات کوي. اوس دا نصوص یقینا ظاهر ته کو ګوري، د مفسرینو شرح ته ونه ګوري، او
دغه د دوی دعوه ثابتوي چې مخلوق ته د غیب او علم نشته. خو لیکن قرآن عظیم شان کې سډیر نصوص دي چې بیرته مخلوق ته د دې صحیح ثابتوي. نو قرآن کریم به ټول منو، داسې نه چې نیم راواخلو نوم پې وجنګو. المراء فی القرآن کفرن، حدیث شریف کې راځي قرآن کریم کې جګړه کفر دی. نو جګړه شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمه الله وایي چې دا جګړه دا د چې یو آیت د بل ټکراو جوړ کې معارضه پې جوړه کې، معارضه نشته، تطبیق یې وکړه. اولین استدلال ورقې اول صفحې ته لاړ شئ. اول سورت کاف 55 نمبر آیت. دور منصور فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. معروف قول دا چې خضر علیہ السلام وعلمناه من لدنا علما، ورکړیو مونږ دلرا د خپل جانبنا علما علما. زمونږ بعض حنفی علما پاکستان کې او اکثر د افغانستان دوی داسې فکر جوړ کړی دی چې دا اثبات د علم غیب نبی علیہ السلام ته دا د بریل عقیده ده او نفی ګینې د دیوبند عقیده ده. حقیقت کې هغه حقیقت دوی منی چې کم چا عقیدې جوړې دي. کشف منی ورته، الهام منی اولیاء ته، تلقی بالقلب منی ورته، انبیاء علیهم السلام وحی، منامات صحیحه، پسو طریقو چې دا علم غلاری دي د حصول هغه ټولې منی، شان عزت دار څه منی. خو بس کونه علما دقه ټکې نه مني، وینه دا امبادا، دا اخبار دی، دا اظهار دی، دې ته علم نه ویل کېږي، دې ته علم نه ویل کېږي. نو دا نصوص مونږ هغه خپلو حنفي علماو ته ښکاره کوو چې قرآن عظیم شان په اصطلاح او د محدثین او مفسرینو په اصطلاح باندې د اولیاو دغه علم ته علم غیب ویل شوی دی. نو بیا محض ضد مه کوئ د بریلیانو سره چې یاره دوی علم وایي نو بس مونږ به ورته علم نه وایو. امبا ورته ویل شوې ده، ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک، او اخبار مرتویل شوی دی، اظهار علی الغیب مرتویل شوی، اطلاع علی الغیب مرتویل شوی، علم مرتویل شوی. نو دا ټول اطلاقات یو دی، فقط دومره چې ذاتی ممنه عبادو ته عطایی کوي، او بل دا چې کلی تفصیلی ممنه دا جزئی کوي. یو خبر شتا کلی اجمالی په انواع باندې دا ثابت دی. ګوري کلی اجمالی په انواع باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته په کائنات کې چې څومره نوع د مخلوقات وي د علم په یو وخت کې ورکړی شه. روایت د دارمی شریف دی، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. رستو احادیث باب کې تاسو ته ما ذکر کړی دی، په اسمان او ځمکه کې چې سو زما په علم راغی. او دویم حدیث د مصنف عبدالرزاق دی، پای کې داری چې فعلمت ما بین المشرق والمغرب. او روایت د مسلم دی چې ان الله زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، مشرق مغرب د ځمکې مې ولیدل. نو دغه سیزونو نه د دینه کلی اجمالی د انواع ثابتېږي چې استاد ته پته نشته چې بحر کې څو نوع مایان دي او څو نوع د مخلوق ده، لیکن محمد عربي ته دا علم چې دلته څومره نوع مخلوق، په ځنګل کې څومره نوع د مخلوقات لري ته علم نه لري، هغه ته دا علم. خو یو علم کلی تفصیلی په فرد جزئی دی. دغه د بریلیانو عقیده ده. بریلیان دا وایي چې د خدای تعالی د علم او د نبی علیہ السلام د علم هیڅ فرق نشته، یو شان علم ده، فقط فرق ده په ذاتیت کې او په عطایت کې، چې دا عطایی ده او هغه ذاتی ده. نور چې څومره په دې کائنات کې څه دي کنه، او څومره پاڼې دي او د ونې څومره پاڼې دي، څومره ګیاګانې دي، څومره کاڼي دي، څومره شګې دي، څومره ذرې دي، لکه په دې کړکۍ کې چې نور راښکاره شي هغه پلوشې کوي، دا ذرې، دا ټولو علم وی نبی علیہ السلام ته شته. دا لږه محبت کې ورخواږه شوي که نه. نو صراط مستقیم خو بین الافراط والتفریط دی، نه به زیاتې کې نه به کمې کې. زمونږه دغه عقیده نه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ټولو انبیاء علم په نسبت سره ما او تا عالم او مخلوق او دوی ته چې واخلې نو بیا خو د دې ټول مخلوق نه زیات دی. خو بیا دا ټول علم را واخلې په مقابل د علم الله تعالی کې داسې دی
لکه څنګه چې دریاب کې یو ساز کوي. علم د نبی علیہ السلام او د ټولو انبیاء او د ټولو انسانانو په مقابل د علم الله تعالی کې په اقلیت او اکثریت کې داسې دی لکه هغه چې بحر شي او دا ساز کې شي. او امام ربانی رحمت الله علیه وی دا مثال هم د الفاظو د تنګۍ د لاسه ورکول کېږي. یعنې وی دا تمثیل متام نه دی ځکه چې دغه څاڅ کې خو د دې بحر نه دی که نه، او علم د دې مخلوق حادث دی او علم د باری تعالی قدیم دی. دغه مثال الله څنګه ورکې؟ خو دې نه اخوا د الفاظو تنګي ده، موږ الفاظ نه لرو. خلک څنګه پوه کو چې دا علم د هغې نه څومره کم دی؟ دا فقط تفصیل د قلت او د کثرت. نو علم د نبی علیہ السلام د عام مخلوق د علم په مقابله کې همدغومره ډېر دی لکه چې هغه بحر واخلي او د ټول مخلوق علم بیا څاڅ کوي. دا هم صحیح ده، خو بیرته علم د نبی علیہ السلام په مقابل د علم الله کې دومره کم دی لکه څاڅ کې چې د بحر سره مثال لري. نو داسې به نه وایي چې دا علم په کلیت کې او په هر تفصیلي جزئی د خدای تعالی په شان علم دی، خو فقط په عطا او په ذات کې فرق لري. نه، عطایت او ذاتیت کې یو فرق لري، په کلیت او په جزئیت کې بل فرق لري. چې علم د خواصو په بعضې مغیباتو دی، کله کله تی نفي شي نوي ورسره، او بل دا دی چې غیر استمراري دی. او علم د خدای تعالی استمراري دی، همیشه وي. هغه کلی تفصیلی دی، دا کلی تفصیلی نه دی. کمو ځایونو کې چې د کلی فهم کېږي هغه حمل دی په کلی اجمالي د انواعو باندې. فعلمت ما فی السماوات والارض، انواع د علم کلن ورته چې کوم دی کشف شو. رایت مشارق او مغاربها، ځمکه مشرق مغرب ټوله یې ولیده. هره مسله کې یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ. هره مسله څه دی وخوړو څه هغې وخوړو. هغې د نفس حقیقت نه انکار کوي، د انبیاو د شان او د عظمت او د اولیاو د کمال نه انکار کوي. او دې اړخ ته چې دی دا ځوانان پکې دومره ورخواږه شي چې خبره بل ځای ته ورسوي، نو هغه عقیده بیا جوړه نه وي. درمیان کې مین کې زه خپله بلاره سمه بېنځي. او زمونږ د افغانستان علما چې دي بس هغه وټ کلک د دیوبند په مینه مش شوي دي چې یاره بریلي وویل چې علم شته دی، نو بس دا خو هلکه فرق وکړه که نه. هغه به کلي وایي ته جزي ووایه، کتب ور اخیستې که نه.